په قبر کې څلور سوالات او د مؤمن جوابات او د قبر شپه. راځي چې د قیمتي بیان واورو په شریکه باندې او به مخکې شریکو د ملګرو سره. راځي انسان کینولی شي قبر کې فیقولان له، نو د دوه ملایکو ته من ربک، رب دې څوک دی؟ هغه وایي ربي الله، الله زما رب دی. فیقولان له ما دینک، نو هغه ته دین دې څه دی؟ نو دی ورته وایي دیني الاسلام، دین خو زما اسلام. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، لدغه سړي په باره کې څه ویل چې تاسو درلېږلی شوی؟ فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هغه د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم. دا جوابونه او سوالونه په ظاهره کې څه دي؟ اسان دي ډېر. وګوره د دې جواب ګورې هغه څوک ورکولی شي چې د دې په سوري کې ژوند تېر کړی، د چې داسې ډاډه ووایي چې زما رب الله دی، دغه رب ټول عمر بندګي کړې ده. د چې داسې ډاډه ووایي چې زما دین اسلام دی، دغه اسلام په سوري کې ژوند تېر کړی دی. د چې زر ووایي چې دا خو د الله پیغمبر، نو دغه پیغمبر په نقش قدم دی ټول عمر تللی دی، ځکه دلته جواب ورکړه. نو بیا ترې سوال وکړي چې وما علمک، نو دا خبرې ته د کوم ځای نه زده کړې؟ فيقول ناقوتوي قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت، ما دا الله كتاب ولو باقي من إيمان راولا وقا من رشتيني قلل. دا مسألة بدير ملقيري أول بروري قبر كي سلور سوالا كي. أولا سوال سدي رب دي سوكتي دين دي كمي ودي پیغمبر بارك كي سوي دا خبري دا كم دين يزدك. علماء بيد دي جوابونا كريدي عام خو دغه مشهور دي چې درې سواله کېږي، نو دا څلورم څنګه؟ بعضو علماو کې دا جواب کړی دی، وایي دا د بعضو نه کېږي او د بعضو نه کېږي. او کوم جواب باندې چې زړه مطمئن کېږي هغه دا دی چې عام درې سواله دي، د مؤمن نه څلورم کېږي او دا څلورم تې هله کېږي چې په دې دریو کې پاش الته جوابونه برابر کړو. نو څلورم سوال بیا دا دی، نو دا دې زده کړي د کوم ځای نه دي؟ نو ګوره هغه ورته وایي ما د الله کتاب ویلی دی، ایمان مې پرې راوړی او په هغې باندې زما یقین و، ځکه بې زه پوه شوی یم. مطلب دا دی چې داسې چل کړی دی، تحقیق یې کړی دی که تقلیدونه یې کړي؟ تحقیق یې کړی دی، علم یې کړی دی. دا یې نه دي ویلي چې زه د مولوي صاحب په لار پسې روان یم، د مولوي صاحب نه مې زده کړي، یا د پلاني امام صاحب نه، یا د پلاني مذهب والا نه، نه وایي د قرآن نه مې زده کړي وي دا خبرې. ښه نو سړی اوس که دلته دا ووایي چې ده خو د پیغمبر تذکره ونه کړه، څه جواب دی؟ بارک الله فیک. په قرآن چې د عمل وکړو، قرآن چې د زده کړو، خو په قرآن کې دقه دي چې پیغمبر په لار روان شي، نو هغه مسله به کې دننه راغله. دې چې کله دا څلور جوابونه ورکړي، فینادي مناد من السماء، نو د اسمان نه اواز کوونکی اواز وکړي ان صدق عبدي، زما دې بنده رښتیا ووایي. فافرشوه من الجنه، د جنت د تلیانو یو تلی ده ته به دې قبر کې واچوي. دا امتحان دی، د دې امتحان دی زه د سوچ کړی، د دنیا د امتحانونو غمونه دي موږ سره، او د دنیا د مسلو چېرته سوچ دې کړی چې د قبر په دې امتحان کې به ته څه جواب ورکړې الله له؟ ستا د ژوند نچوړ ټول په درې سوالونو کې راوځي، ستا د ژوند نچوړ ټول په درې سوالونو کې دی. خو په دې کې یو ځای کې دا سوال نشته چې دنیا دې څومره ګټلې، په دې کې یو ځای کې هم دا سوال نشته چې د کوم امام صاحب په مذهب وي، په دې درې سوالونو کې دا سوال نشته چې د مولوي صاحب لار دې مضبوطه رانیولې وه او که نه، په دې درې سوالونو کې دا سوال نشته چې ته حنفي وي که شافعي وي که حنبلي وي که مالکي وي که څه شی وي. تپوس د الله په باره کې، د دین په باره کې او د پیغمبر په باره کې همدغه بنیادي خبرې دي.
نو ځکه خو قرآن کې ځای په ځای دي اطیعوا الله واطیعوا الرسول او الحمدلله ثم الحمدلله. زمونږ منشور هم دقه دی، زمونږ هم دي دقه دوه اصول، اطیعوا الله واطیعوا الرسول. دا مونږ چې دې خبرې له زور دومره زیات ورکوو هم دې دپاره ورکوو چې په دې قبر کې کامیاب شي. دلته تا نه تپوس د بل هیڅ چا نه کېږي، د دنیا تپوس نه نه کېږي، د دنیا د مزدوریانو د حسن د ځوانۍ د زور د هېڅ شي تپوس نه کېږي. تپوس ټول د دین په باره کې دی. 80 کاله عمر او یا اتیا 50 40 30 څومره چې نیم تېر کړی د دې نچوړ صرف په 3 سوالونو کې راوځي. چې د دې امتحان دپاره هم څه تیاری کړی، څه خوشبخته بنده دی جواب یې د 4 سوالونو ورکړو. اواز وشو د الله د طرف نه زما بنده رښتیا وایي، د جنت په طلایانو کې یو طلایي درته واچوئ. والبسوه من الجنة او د جنت لباس ورته ورواچوئ. وافتحوا له بابا الى الجنة او د جنت طرف ته یو دروازې او کړکۍ درته کولاو کړئ. فیأتیه من روحها وطیبها. دا کړکۍ چې کله کولاو شي نو دته خوشبو راځي او سیلۍ د جنت ورته راځي. دا بعض وایي که نه لکه سړی خو خپل مړي خفه کېږي، مړ هغه پلانې غریب وګوره قبر کې هغه تنګ قبر کې پروت دی او دې ګرمۍ ته وګوره او دې سختي ته موږ پې له پاسه نه شو ودرېدی په ځمکه باندې هغه پکې دننه پروت دی. نو که چېرته ستا دا مړی جنتي او د الله دپاره یې څه کړي نو هېڅ غم یې مه کوه. د جنت په طلایي کې پروت دی، د جنت په لباس کې دی او د جنت نه ورته کړکۍ کولاو ده، د څه غم دی. یو روایت کې راځي چې ورته وویلی شي وده شه داسې وده شه لکه ناوې چې وده کېږي. ناوې څنګه وده کېږي؟ ولې ناوې اولنۍ شپه کې څه چلي؟ څوک یې نه تنګوي، د چا سره کار نه وي، څوک یې نشي تنګولی ځکه چې دا میلمنه ده، دا د دې میلمستیا ده، دا د دې قدر دی، دا د دې عزت دی. دا سړی جنتي هم دقه شان دی شي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی فیفسح له فی قبره مد بصره. دا قبر ورته پراخه کړی شي او دومره ورته پراخه کړی شي لکه کوم ځای پورې چې نظر ځي. ظاهره کې دې قبر ته ګورئ، تاسو خو داسې ګورئ چې داسې معمولي ځای دی، دا ډېر غټ ځای دی. ګورئ دې ډېرې غټې فیصلې روانې دي، ډېرې غټې خبرې پکې روانې دي. هغه حال به هم تاسو واورئ د جهنمي او پر روان درس کې، ځکه چې دې درس کې دا حدیث نه پوره کېږي، دا ډېر اوږد حدیث دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویأتیه رجل حسن الوجه. کله چې دا فیصلې ټولې وشي او دته جنت کړکۍ کولاو شي او دا قبر پراخه شي نو یو سړی راشي انتهایي ښایسته مخې په دې قبر کې دپسې راشي. حسن الثياب مزیدارې کپړې یې اچولي، طیب الریح مزیداره خوشبو ترې روانې. نو دا مخ چې دا ښایسته مخ والا چې کله راشي نو دته وایي دې مړي ته ابشر بالذي یسرک، زیری دله درکو دا هغه څه چې ته پرې خوشحالېږي. دی په څه خوشحالېږي؟ په جنت. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. دی په هغه نعمتونو خوشحالېږي چې نه یو سترګې لیدلي دي، نه یو غوږ اورېدلي دي، نه یو په زړه کې، نه په یو زړه کې د هغې سوچ تېر شوی دی. نو دا ښایسته مخواله انسان ورته ووایي زیری درم د حقه نعمتونو در کوم هغه به راته میلاویږي. هذا یومک الذي كنت توعد. دا هغه ورځ ده چې تا سره یې لوز کېدو چې په دې ورځ به کامیاب شي او په دې ورځ به د الله رضایي او په دې ورځ به نعمتونه، د دې ورځ تا سره لوز کېدو، دا حقه ورځ ده تا ته در ورسېد. دا سړی به ورته وایي، دا مړی ورته وایي من انت تسوکې فوجهك الوجه يجيء بالخير. ستا دا مخ ډېر ښایسته مخ دی
خیر د ځان سره راوړي او سړی چې د مخ ته وګوري خوشحالېږي د خیر زیري صرف د دې مخ د دې کتو سره راځي په دې دنیا کې هم د یو نیم سړي دا مخ دومره ښایسته وي چې ته یو ځای کې ناست یې او هغه یکدم راننوځي نو د دې مخ سره یې داسې سړی څه شي خوشحاله شي حشاش بشاش چې هسې دی په غم کې ناست او هغه پلانې پرې راننوځي یو دینداره سړی یو عالم یو تقوادار یو پرهېزګار السلام علیکم بس دی اوس هسې خوشحاله شي د دې مخ سره یې خیر راشي نو دا مړی هم دی کس ته وایي چې ستا د مخ کې خو لوی خیر پروت دی ته څوک یې هغه ورته وایي انا عملک الصالح زه ستا هغه ښایسته عمل یم چې دې زیري درکولو دپاره راغلی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دا مړی به بیا وایي چې رب اقم الساعه رب اقم الساعه یا الله دا قیامت زر راوله یا الله دا قیامت زر راوله ګوره د قیامت ارمان کوي د هغه سختې ورځې چې هغه دته معلومه ده او د ده په ایمان او د ته پته ده چې په دې مرحله کې کامیاب شو مخکې ټولې کامیابیانې دي او دی پکې کامیاب شوی دی ځکه به عثمان بن عفان رضی الله عنه د قبر په غاړه جړېدل جړا کول او جړېدو به ولې چې ملګرو دې تپوس وکړو وایي قبر د آخرت په پوړو کې اولنۍ پوړۍ ده چې په دې کې کامیاب شو مخکې کامیاب شو او چې په دې کې ناکام شوی مخکې ناکامه اوس دا مړی په دې اولنۍ پوړۍ کې کامیاب شوی دی نو دی به قیامت نه غواړي غواړي قیامت چې ملاقات یې د الله سره وشي عملنامه ویني هغه عزت ویني د حوض کوثر اوبه وڅښي د پیغمبر سره ملاقات وکړي د جنتونو نه مزې او خوند واخلي دی به څنګه قیامت نه غواړي ښه دا بیان تاسو واورېده د دغه شان بیاناتو لپاره تاسو زموږ سره اوسئ السلام علیکم ورحمة الله